د کندهار په لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دالې پل دویم ځل جوړ او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په خبره یاد پل 21 متر اوږدوالی او 15 متره بر لري چې د 4 میاشتې په موده کې د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کندهار اقتصاد ریاست په همکاري د UNDP په مالي مرسته او د DRC مؤسسې په تخنیکي همکاري جوړ او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا په کندهار کې د دالې پل دی چې د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ دالې بند ته نږدې موقعیت لري. دغه پل چې د تیرو جګړو او د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ویجاړ شوی و چې دوهم ځل لپاره د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کندهار اقتصاد ریاست په همکاري د UNDP په مالي مرسته او د DRC مؤسسې په تخنیکي کومک جوړ او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په هغه مراسمو کې چې په دې اړوند جوړ شوي وو د کندهار د اقتصاد رئیس مولوي عبدالسلام بریالي د کندهار د ملي رادیو تلویزیون سره د مرکې پر مهال د همدې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د پل د بیا ځل جوړېدو مبارکي وویله او په خبره دا پل د کندهار ښار او شاولي کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د تګ راتګ د ارتباط مهمه لار او نقطه ده. همداراز نوموړي وویل دا پل د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې د عامو سیلانیانو ترڅنګ د سیمې د 6 کلي اوسیدونکي به ورڅخه ګټه واخلي. یوازینۍ دا لاره ده چې زموږ د دې جنوب غرب حوزې دپاره یو مثبت رول لري. نو د بیا رغونې دپاره هم دا پل یو ډېر ښه ګام او ډېر ښه سو چې جوړ شو او په عین وخت کې دغه پل تقریبا یوازې دلته دالې ډیم ته نه یوازې چې د کندهار په زرهاو د ښاریانو د لوري پرتو ولسوالیو سیلانیان لري بلکې د بهر هیوادونو د خارجان هم دلته د داله ډیم دپاره راځي او سیلانیان دي. په مراسمو کې د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ ولسوال مولوي مطیع الله د یاد پل پر جوړېدو خوښي وښودله او ډاډ یې څرګند کړ چې د دې زړور او غښتلي امنیتي ځواکونه د یاد پل ترڅنګ د ټولو عامه ځایونو ساتنه او امنیت نیسي او چاته به اجازه ورنه کړي چې سیمې کې داسې عامه ځایونه ویجاړ او تخریب کړي. موږ د اطمینان دغه مؤسسات والات ورکو عرب مؤسسات چې وي په دې موږ په ولسوالۍ کې په لوړ شاولي کوټ کې 100% د مطمئن اوسي چې نه نظامي کس او نه ولسي کس به د دې په کار کې مداخله کوي چې څنګه د دې اصول دي زموږ د امارت پر قوانینو برابر دي پر هغه معیار باندې موږ ورسره ځو او امنیت 100% د دې مطمئن اوسي 24 ساعته د شپې موږ امنیت ساتو. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي او ځایي خلک وایي دغه پل د دوی تګ او راتګ لپاره ډېر مهم و چې په خبره اوس په دې هر وخت او هر حالت کې د یاد پل څخه ژر اوښتی سي. دوی د اسلامي امارت د مسلمانانو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د یاد پل په بیا ځل جوړېدو کې کوشش او هڅه وکړه. نو مشکلات مو دغه لار خراب و لار بنده و نو په دا غرو کې به داسې کللو نو دلته ډېر تکلیف و ډېر غټه ستونزه رود بیدی نو دلته ډېر غټه ستونزه و. د یادولو وړ ده چې د یاد پل د جوړېدو پر مهال د یادې سیمې 43 کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. دا په کندهار کې د دالې پل دی چې نن جوړ او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پل چې په تیرو جنګونو کې تخریب شوی و خو خوشبختانه د اسلامي امارت په راتګ سره د جوړېدو چارې د یو نړیوالې مؤسسې په مالي لګښت کار شروع شو او نن دا د ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نعمت الله زرمل د افغانستان ملي رادیو تلویزیون.